بسم الله الرحمن الرحیم. هیوادوالو نن وینئ د لوی اختر درېیمه ورځ ده چې راغلي یو د هسکې مینې ولسوالۍ د شابوی یا د ګورګورۍ شمیچم ساحې ته. تاسو وینئ ډېرې ښایسته منظرې، غرونه، ښایسته هواګانې، اوبه. دا د هسکې مینې ولسوالي ده چې ښایسته منظرې لري. خو یو مشکل چې دې نه مخکې دلته جنګونه تېر شوي، امن نه و. اوس الحمدلله چې بیخي سل په سلو کې امن راغلی، خلک سیالبین سخت زیات راغلي. مونږ هم همدغه ورسره د ملګرو راغلو، یعنې دومره مصروفیتونو سره راغلو دغې ولسوالۍ ته د خپل ټیم ملګرو سره. یعنې دغه ولسوالۍ ګوټ نه تاسو مونږ خبرو، تاسو ته یې درښیو چې دا زمونږ د هسکې مینې ولسوالي ده. ډېر زیات خلک راغلي، خو زمونږ د وطن خلک، زمونږ هیوادوال، زمونږ هغه دولتي چارواکي چې دې ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه وکړي. یعنې زمونږ نور ملګري دا د مونږ سره ډاکټر صاحب محب الله به باقي تاسو ته د دې ولسوالۍ پوره معلومات درکړي. مننه. سلام علیکم. واقعا چې د هسکې مینې ګورګورۍ اړوند د شمیچم او شابوی سیمه ډېره ښکلې او غرنۍ ښایسته سیمه ده. عزیزانو وطنوالو، تاسو خپله په دې ښیښه باندې کتلی شئ، طبیعي پاکه ښایسته هوا. تاسو نن د اختر درېیمه ورځ ته زرګونه هیوادوال زموږ د ننګرهار ولایت او د افغانستان د مختلفو سیمو نه سیلانیان راغلي دي، سیلبین راغلي دي دلته د چکر د میلو دپاره. واقعا دلته ډېر یو ښه د امن فضا ده، میلمه پالنه ده. دې خلک ډېر میلمه دوسته خلک دي او تکړه خلک دي. ما مخکې وویل چې نن د اختر په درېیمه ورځ موږ هم د شینوارو هسکې مینې د ولسي خیریه بنسټ د رهبرۍ غړو او ټیم سره یو ځای کورې ودان موږ ته یې دعوت راکړی او د میلمه په حیث باندې نن دغې سیمې ته راغلي او موږ هم د نورو زرګونه هیوادوالو سره یو ځای نن په شابوی او ګورګورۍ او شمیچم کې د اختر درېیمه ورځ په ډېره خوښۍ او په د امن په فضا کې ولمانځله. واقعا دی چې د شابوی سیمه ډېره ښکلې سیمه ده. ساحه چې تاسو وینئ دا کلی د مونډخیلو په نوم باندې یادېږي. یعنې واقعا ښایسته کلی دی، خو د جنګ جګړو د وجې کورونه پکې وړاندې زیاتې کورنۍ کډوالې دي، خپلو کورو ته نه راغلي. یعنې امن شته، خو کورنۍ پکې چې دي کډوالې دي، نشته کورونه وړاندې. همداسې تاسو وینئ دا بره ساحه کوم کلی چې دی دا د بدلختي په نوم، او هغې نه پاس تاسو یو پوسته وینئ ستاسو نظر ته راځي. یعنې دا د هارون بابا کنډه او د هارون بابا پوسته ده د هسکې مینې ولسوالۍ. یعنې دا حدود دي همدې هغې نه اپل او د پچیر ولسوالۍ بیا شروع کېږي. مخامخ غرونه چې تاسو وینئ دې شاته توره بوړه چې هغه ټوله دنیا د نوم سره اشنا ده، تورې بوړې په نوم باندې یادېږي هیوادوالو. یعنې ډېره ښایسته ولسوالي. بیا دغه غرونه چې تاسو وینئ دا د هسکې مینې ولسوالۍ د سپین غره په نوم باندې چې یادېږي، سپین غر. یعنې هغه غرونه دي واقعا چې ښایسته منظرې لري، ښایسته غرونه دي. خو ضرورت چې کوم دی هغه د سولې او د امن دی. هیوادوالو الله دې زموږ په وطن کې نور سوله او امن راولي. دغه دعا به کوو چې زموږ وطن امن ته. او دغه مسجد تاسو وینئ یعنې ډېر ښایسته یو غټ د جامع مسجد دی، خو تېرو جنګونو د امله چې دی یعنې دغه مسجد هم ډېر داسې شوی چې مسجد ځای په ځای لګېدلی دی. د مسجد زیاتې خونې یعنې ودانۍ چې کومې دي کوټې هغه هم ورانې شوي دي. پیل همداسې دی چې دا مسجد یعنې نه دی جوړ، وران شوی دی. موږ په خپل دولت باندې غږ کوو یعنې د هسکې مینې ولسوالۍ چې کومې ولسوالۍ باندې جنګ جګړې تېرې شوي دې ته پوره پاملرنه وکړي. مننه به مو وي تاسو نه هیوادوالو.